السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم حیدر خان. په دې ویډیو کې تاسو ته زه هرکلی وایم. انشاءالله امید لرم چې ښه به یې روغ جوړ په الله پاک مو خوشحاله او آباده لره. دوستانو وختي ما یو ویډیو کتله په سعودي عرب کې چې کوم دی که نه د شیخ سلمان چې کوم دی که نه د سعودي عرب چې کوم بادشاه دی د دې چې کوم دی څه دغه کړی پروګرام کړی هغې کې سلمان خان راغلی او داسې نور کسان راغلي او پاکه خاوره باندې د سعودي عرب پاکه خاوره چې کوم دی کې نبیان صحابیان او 1,24,000 پیغمبران تیر شوي په هغه ځمکه باندې ډېر ښه صحابیان تیر شوي دي. نو په هغه ځمکه باندې دې چې کوم دی دوستانو پروګرامونه کړي دي ډمتوب یې کړی یو شی بل شی کړی دوستانو. د هغه ځمکه ده دوستانو چې کوم ځای کې کعبه ده کوم ځای کې پیغمبر اسلام تیر شوی دی زموږ خو نبي صلی الله علیه وسلم داسې نور صحابیان داسې نور پیغمبران تیر شوي دوستانو. په هغه ځمکه باندې چې کوم دی دوستانو دې فحاشي کوي خورئ او دا چې کوم دی هوبهو چې کوم دی که نه تاسو دا ویډیو کې کتی شئ یا سیټ کې سره ویډیو کې چلیږي دوستانو دا وګورئ ډنسونه پکې کېږي یو شی پکې کېږي. په سعودي عرب کې چې کوم دی دوستانو مکه چې کوم داسې پرته ده مکې باندې چې کوم دی د هغه لګولي پوه شوی دا کرونا ده پلانې دا ډینګی دی او دې ته چې کوم دی خولې جوړې دې ته چې کوم دی دا کارونه تکړه دي دوستانو. دې کې څومره ډېر خلک راټول دي تاسو وګورئ پخپله دومره ډېر خلک ترې راټول دي منځ کې وګوره سټیټ چې کوم دی هغه تیار دی دوستانو. نو دا چې کوم دی ډېره د افسوس خبره ډېره د افسوس مقام دی. ما وختي وکتله ویډیو زه ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات سترګو نه مې اوښکې لاړه دوستانو ما دې ویډیو سره دومره زه خفه شوم قسم دی بس نه خیر به زموږ کېږي څه دوستانو پوه شوې مونږ پخپله چې کوم دی که نه درجال ته لارې څه کوو پوه شوې مونږ اوسئ د درجال فتنو ته پخپله مونږ لارې څه کوو هغه چې کوم ښه ځایونه وي حقیقي ځایونه وي کوم چې مونږ جنت ته بوځي هغه ځایونه دي بند کړي دي هغه دغه دې بند کړي دي هغه او چې کوم ځای کې بېحیي کېږي کوم ځای کې فحشي کېږي هغو سره دې میلاو شوي دي که خدای تباه برباد کړي. ما ورته خیرې مې وکړي زما خپله هم چې کوم د طبیعت برابر نه و بس دا مې څه ویډیو مې وکړه نور هم طبیعت مې ټیک نه شو. نه ما زر تر زره چې کوم دی اوس راته کس ویډیو راولېږله زر تر زره مې ویډیو جوړه کړم چې دا مخکې شیر شي. نو ډېر زیات خفه شوم دوستانو ډېر زیات پریشانه شوم. دا زموږ حال دی دوستانو. دا شکر دی چې الله پاک موږ باندې کڼ نه راوړی دوستانو. دا شکر دی چې موږ باندې الله پاک کڼ نه راوړی مونږ د کڼو قابل یو دوستانو چې موږ باندې کڼ راوړي خو الله پاک ډېر غفور رحیم ذات دی د هغې رحمت چې کوم ډېر زیات دی رحیم او کریم دی دوستانو. دا شکر وباسئ چې الله پاک موږ ته داسې سخي ذات راکړی الله پاک سخاوت ورسره ډېر زیات سخي دی. داسې بل څوک یې دوستانو وخت به کوم تباه برباد وي ټول پوه شو دوستانو. نو ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات د خبرې څه کومه دوستانو دا ډېر زه درد نه کوم ځکه دوستانو چې هلته ویډیو داسې ویډیو راغلي وه دوستانو چې ما وکړه تاسو ته که تاسو هم کتی شئ سیټ کې نو ډېره د افسوس خبره دوستانو ډېره د افسوس مقام دی. بس کومو ځایونو کې چې کوم دی حضرت عمر رضی الله عنه تېر شوی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېر شوی دی پیغمبر اسلام باندې هستي تېره شوې ده په هغه ځمکه باندې دوستانو ګرځېدلی دی. حضرت جبرائیل علیه السلام چې کوم دی فرشته راګور هغه ګرځېدلی په دې ځمکه باندې پاکه خاوره باندې په هغه خاوره باندې دا خبیثان ابلیسان راټول شوي ټول یو ځای چې کوم دی کونیتوب ډمتوب کې د عربیان هم ورسره دي دوستانو کوم چې دا مالدار عربیان دي دا هم ورسره دي دوستانو. نو زه ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات افسوس ماته دی دوستانو ما هم چړلو ډېر زیات خفه شوم دوستانو. الله پاک ته به موږ تاسو باندې رحم وکړي. په دې ویډیو کې مانه څه غلطي شوي وي څه دغه شوي وي هغه تاسو نه زه غواړم بخښنه. زموږ ځان له ټي بایس چینل دی دا هم سره سبسکرایب کړئ مخکې ملګرو سره به شیر کړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کولی شئ شیر کړئ دوستانو. دې ویډیو باندې ریاکشن واخلئ دوستانو. دا زموږ او ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم پاک ځای دی دوستانو. دا د ښه کار نه دی دوستانو. دا ډېرې د افسوس خبره دوستانو. بس دا شارټ ویډیو تاسو سره مې وکړه مخکې ملګرو سره به شیر کړئ څومره زر تر زره کولی شئ شیر کوئ مخکې دوستانو دا ویډیو دا خبیثانو ابلیسانو ته ورسېږي دوستانو. بس په دې ویډیو کې مانه څه غلطي شوي هغه تاسو نه غواړم بخښنه. موږ ته اجازت راکړئ. والسلام.